سلامونه نیکی هیلی دوستانو، زه تاج محمد صافی د آی ټی ټیکنیکل پښتو چینل کوربه ستاسو په چوپړ کې د کمپیوټر له پروګرامونو سره د کمپیوټر د پروګرامونو په دې برخه کې به اول په وینډوز پروګرام باندې کار کوو او لومړی به راسو چې بعضې تعریفات تاسو سره شریک کړو. کمپیوټر څه شی دی؟ کمپیوټر یو برېښنایي وسیله ده کوم چې زیات کارونه په لنډ وخت کې په چټکتیا سره سرته رسوي، معلومات ذخیره او پروسس کوي. بل راځو چې کمپیوټر چا کشف کړی. اولین هغه شخص چې د کمپیوټر اصول اساس ته ادا بیخی دی هغه د چارلز بیبیج ویل کیږي چې له همدې وجې ورته د کمپیوټر پلار هم ویل کیږي. د کمپیوټر علم په درې برخو ویشل شوی دی: هارډویر ده، سافټویر ده او فریم ویر ده. هارډویر هغه برخه ده کوم چې موږ په سترګو لیدلی سو او په لاسونو لمس کولی سو، لکه د کمپیوټر پرزاجات چې په هغې کې خپله سی پی یو ده، مونیټور ده، کیبورډ ده، ماوس ده، هارډ ډیسک ده، ریم ده، پروسیسر ده. دا ټول د کمپیوټر پرزاجات دي چې هم یې لمس کوی شو او هم په سترګو لیدلی شو. بله بخش بیا سافټویر ده چې هغه د کمپیوټر پروګرامونه دي چې په سترګو یې لیدی شو خو په لاس یې نشو لمس کولی، لکه ورډ پروګرام شو، اکسل شو، خپله وینډوز شوه چې په دې باندې موږ کار کولی شو، په سترګو یې لیدلی شو خو په لاس کې نشو لمس کولی چې یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړو یا یې په المارۍ کې کړو یا اخوا دېخوا. او بل موږ سره فریم ویر ده. فریم ویر بیا د کمپیوټر د بایوس سیټ اپ ده کوم چې دا کمپیوټر رن کیږي نو دا په اول شروع کې د کمپیوټر ټول هارډویر چک کوي. هارډویر او سافټویر یو بل سره معرفي کوي نو دې ته وایي فریم ویر. که چیرې کوم هارډویر موږ سره مشکل ولري نو دا موږ ته مسیج راکوي چې دغه هارډویر کې مشکل د کمپیوټر مخکې نشي تللی. بل راځو د کمپیوټر اجزاوې. کمپیوټر ځانګړې درې اجزاوې لري چې یو سی پی یو ده، بل مونیټور ده، بل کیبورډ ده. سی پی یو موږ څه کوي؟ کوم کارونه چې موږ کوو دغه تجزیه او انالایز یا تجزیه او پروسس کوي او موږ ته یې ریزلټ یا نتیجه راکوي. مونیټور بیا چې کوي؟ کوم کارونه چې موږ کوو هغه موږ ته صرف راښیي. او کیبورډ څه کوي؟ د کیبورډ په واسطه بیا موږ توري کمپیوټر ته داخلوو، کومې لیکنې چې کوو دا کمپیوټر ته داخلیږي. یو بل اجزا هغه ماوس ده چې ماوس یو سهولت ده موږ سره، که چېرته نه یې موږ کارونه له کیبورډ نه مخکې وړلی سو خو کوي د موږ کارونه لږ ذره په سرعت سره مخکې ځي. اوس راځو وینډوز پروګرام کې شروع کوو. اول به له دې ډیسکټاپ صفحې نه شروع کوو. دا کومه صفحه چې موږ دلته پکې کار کوو دې ته ډیسکټاپ وایي او دا شاته کوم تصویر چې یا عکس چې لګېدلی دې ته بیکګراوند وایي. دا شکلونه چې موږ سره دي دا ټول آیکنز دي چې دې کې دوه قسمه آیکنز دي، یو سیسټم آیکنز دي، یو چې موږ یې جوړوو. سیسټم آیکنز دا مثلا دلته مای کمپیوټر دا ریسایکل بین دا د سیسټم آیکن دي او دا نور چې مثلا موږ فولډر جوړوو، فایلونه یا بعد پروګرامونه انسټالوو د دې دلته آیکن موږ سره راځي نو دا موږ سره آیکن دي. دغه ساحې ته چې دا دې ساحې ته موږ سره دې ته ټاسک بار ویل کیږي او دا د موږ سره سټارټ مینو او دا ځای موږ سره بیا دا نوټیفیکیشن ایریا کوم بعضې تغییرات چې په کمپیوټر کې راځي دې ځای نه موږ ته مسیج راکول کیږي چې دلته بیا دا د ساعت او د تاریخ ځای ده. دې ځای کې موږ د کمپیوټر د اواز یا والیم کنټرول کولی شو. دې ځای کې بیا موږ ته راښیي چې کمپیوټر انټرنیټ سره وصل ده وصل نه ده. دلته موږ ته د بیټرۍ هغه حالت ښیي چې څومره چارج لري. دې ځای کې موږ ته مسیجونه راکول کیږي او دې ځای نه موږ بیا کولی شو چې په دغه ټاسک بار کې موږ بعضې پروګرامونو آیکنونه زیات او کم کړو. او له دا بیا موږ ته چې کوي دلته بیا موږ کولی شو چې لنګویج یا ژبه مثلا تغییر و تبدیل کو، پښتو دي، فارسي دي، انګلیسي دي، دې ځای نه موږ تغییر و تبدیل کولی شو. او دا موږ سره دا سټارټ مینو چې دې ځای نه موږ کولی شو خپل پروګرامونه راخلاص کړو. دا هم کویک لاین دي. دې ځای کې مثلا موږ سره انټرنیټ براوسر ده، دا نور بعضې پروګرامونه هم چې اوپن کوو دې ځای کې موږ سره شو کیږي. اوس راځو دلته موږ پاپ اپ مینو یا ریفریش مینو ته. په دې کې اول کمانډ موږ سره ده ویو یعنې وښیه څه رقم دغه آیکن چې د ډیسکټاپ په صفحه دي دا موږ ته څه رقم ښکاره سي. دلته موږ سره فعلا حالت میډیم آیکن ده. اول د موږ سره دلته مثلا لارج آیکن یې کوو نو موږ سره به د آیکن په دې شکل غټ غټ وښیي. بیا که دلته راسو موږ ورسره چې ووایو چې نه مثلا سمال آیکن دي نو دا به واړه شي موږ سره بیرته. او که دلته راسو ورته وایو چې میډیم آیکن دي هغه نورمال حالت چې کوم په هغې شکل به یې موږ ته راوښیي. بیا اټو رینج آیکن ده. دا څه کار کوي؟ کله چې موږ دا انتخاب کړو که موږ له دې ځای نه کوم آیکن دې خوا ته راولو دا هغه خپل لاین یا هغه کوم قطار چې د هغې ځای نه دا نه لرې کېږي.
که دا موږ دې ځان دې خواته راولو بېرته به خپل قطار ته ځي. خو که چېرته موږ سره دا انتخاب نه وي، موږ چې هر آیکن راکش کاږو په هر ځای کې ږدو، د موږ په خوښه به په همغه ځای کې کېښودل کېږي. دې نه وروسته بیا موږ سره چې شی دي الاین ټو ګریډ. دا څه کار کوي؟ دا هغه دا کوم آیکنونه چې دي دا هر یو ځان ته یو په عمودي شکل یو قطار لري. په دغه قطارونو کې منظم وي. که چېرې دا انتخاب نه وي، موږ کولی شو چې دا په ډېر کمه اندازه باندې موږ دا او که اول به اټوارین نه موږ راووځو. اوس دا وګورئ، دا دې قطار راغلو، دلته مثال کېښود. دا اوس یو منظم قطار کې نه ده کېښودل سوی. دا وګورئ، یا مثلا دلته راځو، دا هم دلته کېښوده، دا هم دلته کېښوده. خو که چېرې موږ دلته راشو او ورته ووایو چې الاین آیکن ټو ګریډ، نو دا موږ سره چې کې هر یو به په هغه خپل قطار کې منظم موږ سره ودرئ. دې نه وروسته بیا موږ سره چې شی دي شو ډسټاپ آیکن. دغه آیکن چې کوم دي دا شکلونه دا ډسټاپ وي که نه، پټوي او په دوم ځل کلیک کولو یې بېرته را ښکاره کوي. بعضې وخت له بعض دوستانو نه دا آیکنونه ورک شوي بیا پسې ګرځي چې دا کوم ځای نه راځي. د دې د راتلو لاره دا شو ډسټاپ آیکن ده. دې نه وروسته موږ سره بیا دا شو ګجټس. دغه شکلونه چې کوم موږ دلته راوړي دا د ساعت او دا سی پی یو میټر او دا مثلا کلنډر یا جنتري ده، دغه دې مثلا دلته یې که دې نه وي دا ورکېږي او بېرته یې هم راوړي. دې نه وروسته موږ سره دي بیا سورت بای، یعنې تنظیم یې که د نوم یا د هغه لحاظ تنظیمول کوي چې مثلا که دغه آیکنونه موږ سره د نوم له لحاظه تنظیم له A نه تر Z پورې، له Z نه تر A پورې. که موږ دلته راسو فعلا مثلا تنظیم دي، خو اول که چېرې موږ سورت بای نیم وکړو، نو دلته هغه د یو وار خو هغه اخري فایلونه اول ته راولي، او بیا که چېرته مثلا ووایو نو سیسټم آیکن چې کوم دی هغه په اول کې. اوس فعلا سیسټم آیکن اول کې دي. که موږ دلته راشو سورت بای نیم وایي، سیسټم سورت بای نیم، سیسټم آیکن اخر ته راغلل او هغه د زد په نوم باندې چې کوم فایل و هغه اول ته راغی. او که بیا ورته راسو چې بېرته وایي نه سورت بای نیم، نو بېرته به دا سر ته راولي. بیا موږ سره دلته دي مثلا سای دغه فایلونه چې یو زیات فایلونه اول کې ښیي، بیا چې دا مثلا کم فایلونه په اول کې ښیي. دا وګورئ، دا تصویر اول ته راوړو او سیسټم فایل اخر ته راوست. دې نه وروسته بیا موږ سره چې دا آیټم ټایپ دی. ټایپ هغه کوم قسمونه چې د فایلونه چې مثلا فولډرونه دي، یو ځای شي د ورډ فایلونه د بل ځای منظم کېښودل شي، د فوټوشاپ جدا، هر یو شي جدا جدا کېښودل کېږي. چې کله دا موږ کلیک کړو دا سیسټم فایل شو، دا ټول فولډر منظم یو ځای شو. زه خو وګور بیا دا فایل شو، بیا دا نور ټول چې مثلا د ورډ فایلونه ته وګورئ څو دانې دي ټول دلته منظم کېښودل. دا ټکسټ فایل دی، دا دلته منظم شو. او ډیټ موډیفای کوم تغییرات چې په فایل کې هغه اخر ځل راغلي هغه فایل موږ ته وښیي. دغه فایل موږ اخر ځل باندې جوړ کړی دی، دا یې موږ ته په دې ځای کې شو کړو. او که مثلا بېرته ورته وایي چې نه اخر ته یې وښیي، نو موږ سره به په اخر کې شو کړي. بیا دې نه وروسته موږ سره د ریفریش څه کوي؟ کله چې کمپیوټر باندې موږ کار کوو، ډېر زیات کار هم کړی، او مثلا کمپیوټر هم ماشین د یو ستړیا هغه به لري، ریفریش سره دې ته یو تازګي ورکول کېږي، راحت کېږي. دې نه وروسته بیا موږ سره د پیسټ څه کار کوي؟ پیسټ کله چې موږ غواړو چې یو کاپي شوی شی بل ځای ته انتقال کړو، نو پیسټ نه کار اخلو. مثلا دغه تصویر ده، دا موږ را کاپي کړه، دلته راځو هم دلته یې راته پیسټ کړه، داسې موږ ته یو کاپي را کړل. او بیا پیسټ شارټ کټ څه کار کوي؟ پیسټ شارټ کټ بیا د دې یو ادرس یو لینک موږ ته راکوي. مثلا که موږ به په دې لینک کې تغییرات راوړو، مثلا دغه فایل ده افغان په نوم فایل ده، که دا موږ کاپي کړو او دلته مثلا پیسټ شارټ کټ ووهو، دا وګورئ دلته یو نښه یو ویکتور یو تیر غوندې لري چې دا موږ سره د دې یو ادرس دی د دغه فایل. که دې کې موږ څه تغییرات راولو، نو تغییرات به په هغه اصلي فایل کې راځي. مثال په طور دلته موږ دا تغییرات راوړل، که دلته راشو اصلي فایل وګورو، دا تغییرات به موږ سره په اصلي فایل کې هم راغلي وي. که مثال په طور باندې موږ دلته راسو، دې نه مثلا څه ډیلیشن وکړو، یو څه معلومات تیز کړو،
نو دلته که راسو دلته به هم دا تغییرات راغلي وي خو که چېرته بیا دا موږ سره ډیلیټ شي نو په اصلي فایل باندې کم تغییرات نه راځي. انډو کاپي کوم شی چې م کاپي کړي هغه راته انډو که هغه کاپي شوی عکس یې بېرته انډو که که بیا ریډو ورته وي بېرته یې را سره تکراروي بېرته یې راوست. دا ګرافیک پراپرټیز دي. راځو نیو ته. نیو کې موږ سره چې دي نیو بیا فولډر یعنی یو فولډر راته جوړ کړه. اول خو به باید موږ د تشریح کړو چې دا فایل او فولډر څه شی ده. فایل د کاغذ مثال لري چې موږ په هغې کې لیکنه کوو بعضې معلومات پکې لیکو او ساتو او فولډر داسې یو خاصیت لري لکه موږ سره یو المارۍ په شکل باندې یو بکس په شکل باندې چې موږ زیات فایلونه یا زیات فایلونه موږ کولی شو په دې کې ځای په ځای کړو. مثلا د فلمونو لپاره ځان ته فولډر جوړ کړو، د فایلونو د ټکس د ورډ فایلونو لپاره ځان ته، د ایکسل د محاسبې د ډیټابیس لپاره ځان ته. نو دې کې موږ کولی شو چې جدا هر شي ته یو بکس جوړ کړو. چې کله موږ دا کلیک کړو فولډر راځي، کولی شو دې ته موږ نوم هم ورکړو داسې. بیا دې نه وروسته موږ سره نیو کې چې ده موږ سره شارټ کټ ده. مخکې موږ کاپي پیسټ باندې شارټ کټ وکړو، له دې لارې هم کولی شو. که موږ دلته راسو شارټ کټ کلیک کړو کولی شو چې د یو فولډر دلته موږ ځان سره یو لینک راوړو چې هر وخت ضرورت سي موږ هغې پسې ګرد ونه ګرځېږو، له همدغه ځای نه دلته پیدا کړو. مثلا دغه فولډر ده موږ دلته انتخاب کړه، اوکې هم کړه، نیکسټ فینش. اوس چې کله موږ دا کلیک کوو دا موږ ته همغه فولډر څه کوي راخلاصوي. دې نه وروسته بیا د نور پروګرامونو شارټ کټ دي. د اکسس پروګرام شو دلته، مثلا د پینټ شو، د ورډ شو، پاور پوینټ شو، ایکسل شو. دلته مختلف پروګرامونو شارټ کټ دي چې موږ کولی شو دې ځای نه راوړو. مثلا دا د فوټوشاپ شارټ کټ ده، که موږ یې کلیک کړو دا موږ سره ډیسکټاپ ته راځي. کولی شو چې ضرورت نشته سټارټ مینو ته لاړ شو ویې لټو، دغه ځای نه اتومات کولی شو چې موږ فوټوشاپ ځان سره خلاص کړو. دې نه بیا وروسته موږ سره سکرین ریزولوشن ده چې مثلا کولی شو دغه سکرین دې په کوم شکل باندې موږ سره وښیي. دلته که راسو مثلا دلته دا لینډسکیپ د کمپورټریټ انتخاب کو په عمودي شکل باندې به راسي. دې ځای نه کولی شو چې دا ریزولوشن یې زیات و کم کړو. څومره چې ریزولوشن زیاتېږي آیکن صفحه غټېږي او آیکن واړه ښیي، او څونه یې موږ کموو صفحه وړه کېږي او آیکن هم موږ سره غټ غټ شو کېږي. بیا ګجټس کې چې دی هغه اول ځلم چې وویلې دا ډیسکټاپ کې چې کوم ګجټس موږ سره سات دا سی پی یو میټر ده یا دا مثلا جنریټر دا له دې ځای نه موږ زیات کم کولی شو. که دې ځای نه موږ راسو ورته ووایو چې ډبل کلیک سره دا موږ سره ډیسکټاپ ته راځي. دا وګورئ دا په دې کې موږ کولی شو مثلا بعضې فلمونه اخوا دې خوا عکسونه موږ فلمونه وګورو. دا مثلا موږ سره جنتري راولي. دې کې موږ سره گیم هغه راځي چې دې کې موږ کولی شو گیم وکړو. دا موږ سره د موسم د حالات هغه راولو ویدر. نو له دې ځای نه موږ کولی شو چې راولو زیاتو او کم یې کړو، او که چېرې په کار مو نه وي نو دا کلوز بټن یې که ووهو موږ دا له دې ځای نه ایسته کولی شو. او که غواړو چې مثلا په طور باندې حرکت ورته ورکړو دغه ځای ته به راسو کلیک به یې کړو، کولی شو موږ دې ته حرکت ورکړو چې هر ځای ته یې وړو. بیا پرسنلایز کې موږ سره چې دی پرسنلایز کې موږ کولی شو دا بیکګراوند د ډیسکټاپ بیکګراوند چې کوم دا تصویران دي دا موږ چینج کړو. دې ځای نه موږ دا چینج کولی شو. دا وګورو دوستانو، بیا دا بیکګراوند د موږ سره بیکګراوند په څه رقم باندې راشي. دې ځای نه دلته دې ځای نه مثلا فټ دي وي په دا شکل به راشي. سټریچ هر حالت چې انتخابوو یو تغییرات پکې ټایل څو دانې کواړۍ څو دانې سنټر صفحې په منځ کې به راشي. او دا چینج پکچر ایوری دلته مثلا وایي دغه ځای کې تقریبا 4-5 تصویران موږ لرو. 10 منټه بعد د یو تصویر په خپله موږ سره چې کېږي تبدیلیږي دی. او که غواړو چې مثلا موږ خپل کوم تصویر راوړو د دې ځای نه کولی شو چې د بیکګراوند نه دلته خپل کوم تصویر هم راوړو. دې ځای وخت موږ کولی شو چې خپل تصویران هر یو چې انتخاب کړو دلته یې ډیسکټاپ کې ځای په ځای کړو.
وینډوز کلر موږ سره د سره رقم وي. دا وینډوز د ټاسک بار کې تاسو وګورئ د سیابي غوندې رنګ ده، آسماني رنګ، دا رنګونه موږ کولی شو چې تغییر او تبدیل کړو. دې ځنه مثلا زیات کم کولی شو، کم تاسو رنګ دی موږ سره رنګونه تغییر او تبدیل کولی شو. ساوند ډیسکټاپ کې کوم حالت تغییرات راځي، کوم ساوندونه چې ورسره راسي، دې ځنه بیا موږ کولی شو ساوند ماونټ ورته معرفي کړو له براوز نه. سکرین سیور کې بیا موږ سره چې دی دې ځای کې ویلی شو چې کله موږ کمپیوټر باندې کار نه کوو نو دلته د یو سکرین سیور راسي. مثلا دا 3D ټیکس موږ انتخاب کړو، دا یو حالت به راسي، او که دلته موږ ورته مثلا وخت وټاکو چې 1 دقیقه بعد دلته موږ سره دا ډیسکټاپ باندې سکرین سیور راسي. او دا چې وایي آن ریزوم ډسپلی لوګ آن سکرین، کله چې مثلا سکرین سیور راسي چې موږ راسو یا بل څوک راسي کمپیوټر ته لاس وروړي نو دلته به ورنه بیا پاسورډ غواړي چې پاسورډ باندې کې کمپیوټر ته داخلېدلی نه شي. دوستانو دا و د نن ورځې درس اوله برخه د وینډوز د پروګرام. انشاءالله راتلونکي ورځ په د وینډوز په نورو برخو باندې هم کار کوو. دا درسونه در سره وګورئ او د موږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. که څه نیوکه یې څه مشوره یې کولی شئ چې موږ ته د یوټیوب په چینل کې د کامنټ په واسطه معلومات راکړئ. لیدونه مو نړۍ مننه، کور مو ودان.